نوی درسي کال له نویو نوښتونو سره د مولا لنور بلی دی ډیوی د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه بسم الله حقانی د جامع مظهر العلوم نیازی ناظم تعلیمات او برحاله مدرس یم. یا د جامعه په ولایت خوست مرکز ډیری سیمه کې شتون لري. مونږ په لومړي ځل د جامعې طلبه کرامو لپاره د خوراک او څښاک انتظام د جامعې د لنګر لخوا نیولی ده. هیره دې نه وي چې وړاندې کلونو کې به د جامعې طلبه کرام په کلیو او کورونو ګرځېدل وظیفې به یې راغونډولې. سږکال د حضرت محتمم مولانا ابو فرید عبدالرحیم نیازي صاحب په هلو ځلو او د نیازیو د قوم په مرسته عموما د ټولو خوشمشتو په پوره همکارۍ د جامعې لخوا لنګر جاري کړلی شو چې د لنګر لخوا په جامعه کې تر 400 لیلیه طلبه کرامو ته د غرمې او ماښام ډوډۍ او د سهار چای ورکول کیږي. له یاد نوښت څخه د جامعې لیلیه طلبه کرام خوشحاله او خوښ دي. حضرت محتمم مولانا ابو فرید عبدالرحیم نیازي صاحب په شمول موږ ټول استادان دا نوی نوښت د ځان او د خوشمشتو لپاره فخر او ویاړ ګڼو او هیله لرو چې د لنګر د جاري کېدو دا لړۍ د افغانستان ټولو مدارسو ته وغځېږي. موږ په جامعه کې 15 درسي شعبې لرو لکه شعبه فنون په شمول د دورتینو، شعبه حفظ، شعبه تجوید، شعبه ناظره او شعبه کمپیوټر. د طلبه کرامو د استوګنې لپاره 3 احاطې لرو چې په هغې کې د شعبه فنون او د شعبه حفظ، تجوید او ناظرې طلبه کرامو لپاره جلا جلا ځایونه ترتیب کړی شوي دي. د حضرت محتمم مولانا ابو فرید عبدالرحیم نیازي صاحب د دې نوي نوښت مقصد او غرض حصول رضا الهي ده او نه غواړي چې د طلبه کرامو وخت ضایع شي. سوی شي فرښتې د مدرسو وي د اخلاص بند مشه دروازې د مدرسو د مولا لنور بلی دی ډیوی د مدرسو هیڅ قوت وژلی نشي ستارې د مدرسو دا جهان به معطر کاندي وږمې د مدرسو وي د اخلاص بندې مشه دروازې د مدرسو دا منو چې تر سپوږمۍ پورې دې وکړه ترقي خو تیاره دې کړله زیاتره. زه نعمت الله د لوګر ولایت اوسېدونکی یم. دلته د 2 کاله کېږي چې درس وایم جامع مظهر العلوم کې. دلته الحمدلله د هر څه ترتیب ښه برابر دی. نو تقریبا اوس دلته تر 500 طالبانو پورې لیلیه طالبان دي. نو د ډوډۍ د طعام هر څه سیستم د مدرسې لخوا ورته برابر شوی. د سهار چای لپاره هم ورته ډوډۍ د غرمې او د شپې هم ورته د هر څه ترتیب برابر دی. نو الحمدلله درسونه هم ډېر ښه درسونه دي دلته چې دغه کوم ترتیبات دوی نیولي ده د افغانستان په سطحه په ډېرو کمو مدرسو کې شتون لري. نو الحمدلله طالبان ټول خوشحال دي او د هر څه له نګاه نه طالبان راضي دي او خوشحاله دي. مدرسه د قرآن بخاري نړیوال جنګونه چا وکړل ملا او کپي. السلام علیکم. زه ذبیح الله ولد حاجي خالد خان زوی د ډیری اوسېدونکی. زه په دې جامعه مظهر العلوم نیازي کې د 4 کاله کېږي دلته درس وایم او ډېر ښه درسونه ډېر ښه ترتیب یې ده. تېر کال تېرو کالو کې به دلته د کلي نه وظیفه راټولېده او دلته به طالبان په جامع مظهر العلوم نیازي کې نوی نوښت ده چې د مدرسې لخوا نه 3 وخته خوراک ورکول کېږي. په دې باندې موږ طالبان ټول خوشحال دي او مړۍ ورکول کېږي. ترتیب ده چای ګیس چای ورکوي او 3 وخته مړۍ ورکوي مدرسې لخوا ورکوي. دې سیسټم نه بیخي خوښ دي خوشحال دي او دلته طالبانو باندې درس نګاره ډېره پابندي ده. ډېر خوښ دي د دې پابندي.
معطر کاندي وږمې د مدرسو ودي خلاص بند مشه دروازې د مدرسو په بوستان د مدرسو کې راټوکېږي نه اغزي یا بشر ولی الله یا امام غزالی چې ملت ته یې ډالۍ کړ عالمګیر غوندې باچا مدرسې دی زیږولی مجدد الفساني شیخ الهند و چې پیدا کړه په هند کې شاګردان و د هر سړي ابرو حسین احمدي مدني په بوستان د مدرسو کې راټوکېږي نه اغزي یا بشر ولی الله یا امام غزالی